دوستانو السلام علیکم. که غواړئ چې زموږ مطالب تاسو ته پر وخت در ورسیږي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب او په څنګ کې ورسره د بیل آیکن ووهئ. د افغانستان جمهوریت ریاست د افغان سولې په اړه د زلمي خلیلزاد تازه سفر ته په غبرګون کې وایي افغانستان هغه مهال تلپاتې سولې ته رسېدلی سي چې دغه بهیر د افغانانو په واسطه ترسره سي. ولسمشر محمد اشرف غني په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي سوله یوازې هغه مهال راتلی سي چې د افغانستان مشروع دولت او طالبان مخامخ خبرو ته سره کښیني. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تل له افغان حکومت سره له مخامخ مذاکراتو ډډه کړې ده. افغان ولسمشر همدارنګه ویلي که چیرې د طالبانو حرکت په یو سیاسي حزب بدل سي خوښ به سي. نوموړي ټینګار کړی چې طالبان باید خپل غږ د ټاکنو له لارې پورته کړي، نه دا چې تاوتریخوالي ته مخه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد بیا وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو په دریځ کې تغییر راغلی او هغوی له سره د مذاکراتو پیلېدو غوښتونکي دي. ښاغلي خالد د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې تر پای ته رسېدو وروسته خبریالانو ته وویل هیله مند دی چې له طالبانو سره نوي مذاکرات له ښه موقف څخه ترسره سي. هغه زیاته کړه که چیرې دغه مذاکرات له سره پیل کیږي کوم ضد چې طالبانو مخکې لاره په دغه دور کې نه وي، کوم څه چې موږ یې په اړه فکر کوو، هیڅ مذاکرات او هیڅ یو توافق له اوربند پرته ممکن نه دي. دا ځل به زموږ ډیر ټینګار پر اوربند وي.